بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده که چیرې یو سړی خپلې ښځې ته ووایي وایي که ته تر دا 14 تر سپوږمۍ ښایسته نه وې نو پر ما باندې په ثلاثه طلاق یم. اوس طلاق راځي که نه راځي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې داسې پوښتنې مناسبې نه وي. هغسې پوښتنې مناسبې وي چې ضرورت وي. طبیعي خبره ده، تا یو قصه اورېدلې ده د یو چا څخه، نو غواړې چې د مولوي صاحب د خولې څخه هم هغه قصه واورې. نو داسې بې ضرورته پوښتنې کول یا یو څوک مصروف ساتل دا اشتباه ده، ځکه په دې وخت کې چې د یو چا اشد ضرورت وي د هغه پوښتنه سړی جواب کې هغه ښیي. تفسیر قرطبي په 20 جلد صفحه 114 کې تبع دارالکتب المصریه قاهره هغه کې قصه را نقل کړې ده. نورو تفاسیرو هم را نقل کړې ده، د تاریخ کتابو هم را نقل کړې ده. و عیسی بن موسی هاشمي د میرمن درلوده، د خپلې میرمنې سره یې ډېر سخت محبت و. یو ورځ یې ورته وویل انت طالق 3 ان لم تكوني احسن من القمر. ولته پر ما په 3 طلاق یې که ته تر 14 تر سپوږمۍ ښایسته نه وي. د دا هدف نه و، د خو هغه محبت و چې ورسره و، یا هغه ګرانښت و چې ورسره و، یا د په نظر کې ښایسته وه. هغې ښځې ځان ځینې وپېچي، ولته خو ماته طلاق راکړي. دا شپه تېره سول. ابو منصور خلیفه و د عباسیانو د حکومت، هغه ته راغله. ابو منصور ته یې وویل چې داسې کیسه پیښه شوه. ابو منصور خو د وخت خلیفه و، نو ښه ډېر فقها یې راجمع کړل. د هغو څه استفتا وغوښتل چې دا څنګه خبره ده، دا ښځه طلاقېږي که نه طلاقېږي. هغو ټولو فیصله وکړل، داسې ویل قد طلقت الا رجلا واحدا من اصحاب ابي حنیفه رحمه الله فانه كان ساکتا. ټولو دا ویل چې دا ښځه طلاقه ده. یوازې د امام ابو حنیفه رحمه الله یو صاحب و، هغه چپ ناست. آخر ابو منصور ورته وایي ته ولې چپ ناستې؟ ما لک لا تتکلم، ولې چپ ناستې، ولې خبرې نه کوې؟ هغه سړی شروع څه خبرې یې وکړلې. د آیات کریمه یې ووایه بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. الله عز وجل قسم یادی وایي زما د انځر په درخته قسم وي، زما د زیتون په درخته قسم وي، زما د تور په غره باندې قسم وي، زما د په دې امین ښار قسم وي. الله وایي انسان ما پیدا کړی دی فی احسن تقویم، په هغسې جوړښت کې چې هغه تر ټولو احسن دی. انسان په داسې جوړښت کې دی چې الله ورته احسن ویلی دی. تر سپوږمۍ هم احسن دی، تر لمر هم احسن دی، تر مځکې هم احسن دی، تر اسمان هم احسن دی. یا امیر المؤمنین فإن الانسان احسن الاشیاء ولا شیء احسن منه. په دنیا کې داسې شی نشته چې هغه تر انسان ښایسته وي. نو دا ښځه نه طلاقېږي، دا ښځه تر سپوږمۍ ښایسته ده، هر انسان تر سپوږمۍ ښایسته ده. دا جواب یې ورکړي. او بیا موسی ام منصور و عیسی ته څه خبرې وکړل، آخر یې فیصله پر دې باندې وکړه. نو طبیعي خبره ده، تا به هم دا قصه اورېدلې. نو د دغه صورت په تفسیر کې د تفاسیرو ټولو دغه خبره کړې ده، اکثرو دا قصه را نقل کړې ده. نو انسان په اعتبار د جوړ دا تر سپوږمۍ ښایسته دی، نو چون ښایسته دی، نو لحاظه که چا دا خبره وکړله ښځه ورباندې طلاقه نه ده. تفسیر قرطبي جلد 20 صفحه 114 تبع دارالکتب المصریه القاهره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.